قدرمنو کتونکو اوریدونکو میا سلیم اکبر صاحب موږ سره موجود دی. له دې نه به تازه شعرونه اورو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ریډیو جوهر ډېره مننه. محمد علي صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې د ریډیو جوهر د شیشې د لاندې تاسو موږ وخت راکړو او موږ راوغوښتل. زموږ لپاره احساس خبره ده. آباد و خوشحال تاسو مو اوسئ او ټولو مینو ته، دوستانو ته، مینوالو ته، مسافر وروڼو بچو ته ډېر سلامونه. الله مو ګل او آباد او خوشحال لرئ. جی یو غزل تاسو سره شریکوم. جی جی امید دی چې ستاسو ټولو به خوښ شي او خپله رایه پرې ورکړئ. جی محمد علي صاحب مطلع جی ګل وم ریجېدمه د خزان سپېره بادونه وو. ګل وم ریجېدمه د خزان سپېره بادونه وو. جی ځان نه خندېدم پکې چاپېر رانه غمونه وو. نو ډېر ښه. او ما نه به د مخ پټ په پلو په کړو، ما نه به د مخ پټ په پلو به کړو، څومره په دې لارو دې په ما کړي ظلمونه وو. ډېر ښه. درېیم شعر دی جی یاد شي درته هغه لیونی به وي په ما پسې، یاد شي درته هغه لیونی به وي په ما پسې، په غټ ملا دې کړي په ما کولې منترونه وو. نو ډېر ښه، ډېر اعلی. او مینه کې د چا جامه به پاکه پاتې شوې وي. محمد صاحب جی جی بالکل. پښتنو دوستانو، مینو، مسافرو، او مینه کې د چا جامه به پاکه پاتې شوې وي. ما پکې همیش په سر اخیستې تهمتونه وو. ډېر ښه. او مونږ په خپل وینو، او پنځم شعر دی، جی مونږ په خپل وینو خپل ځلند تاریخ لیکلی دی. لیکلی دی. ډېر ښه. تخت او تاج سره مونږه ورکړي خپل سرونه وو. ډېر ښه، ډېر ښه. یعنې د پښتنو د 2000 سال کم و بیش بالکل. د تاریخ د مړانې بالکل. دا د پښتنو چا په تشریح کې یا په مجموعه کې داسې ورکړي، بالکل قربانۍ ورکړي دي. بالکل. خپل ثقافت، خپل ورورولي، خپل پښتونولي دا یې ژوندي ساتلي دي. بالکل. او شپږم شعر دی جی چایو بدنام کړي چې دنیا رانه په منډه ده. او چایو بدنام کړي چې دنیا رانه په منډه ده. چایو بدنام کړي چې دنیا رانه په منډه ده. خدای کو چې شکره ډکه خوله مینه ګلونه یو. ډېر ښه. خدای کو چې شکره ډکه خوله مینه ګلونه یو. او آخري مقطع جی زړونه او قدرونه ثقافت سلیمه یو زمون. زړونه او قدرونه ثقافت سلیمه یو زمون. لر او بر کې کرخه د اغیارو صدشونه وو. ډېره مننه ستاسو. الله مو خوشحاله باد لرئ. ډېره زیاته مننه او شکریه.